آیا پوهیږئ چې افغانان د نړۍ د ځینو هیوادونو په پرتله د کم سرعت انټرنیټ لپاره ډېرې پیسې ورکوي؟ ولې په افغانستان کې انټرنیټ دومره ګران دی؟ آیا مخابراتي شرکتونه ملامت دي که بل کوم پټ دلیل شته؟ په دې ویډیو کې به ټول حقیقت درته څرګند کړو. السلام علیکم دوستانو، نن به پر دې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې انټرنیټ ګران دی او ولې ډېر خلک د انټرنیټ له کیفیت او قیمت څخه شکایت کوي. لومړی دلیل دا دی چې افغانستان سمندر ته لاره نه لري. نړیوال انټرنیټ د فایبر نوري کیبلونو له لارې راځي. افغانستان د انټرنیټ د ګاونډیو هیوادونو له لارې اخلي. د همدې انتقال لګښت د انټرنیټ بیه لوړوي. دوهم دلیل د افغانستان غرنۍ جغرافیه ده. په لرې پرتو او غرنیو سیمو کې د مخابراتي ټاورونو او فایبر نوري شبکو جوړول ډېر لګښت غواړي. دریم دلیل د مخابراتي زیربنا او کمزوري ده. د کلونو جګړو له امله د هېواد په ډېرو سیمو کې عصري مخابراتي شبکې په بشپړه توګه نه دي پراخې شوې دي. تجهیزاتو او برېښنا لګښت دي. مخابراتي شرکتونه د شبکو ساتنې، برېښنا او تجهیزاتو لپاره ډېرې پیسې مصرفوي. څلورم دلیل د بازار محدود رقابت دی. کله چې سیالي کمه وي د بیو راټیټېدو چانس هم کمیږي. همدا لاملونه دي چې په افغانستان کې انټرنیټ لا هم د ډېرو خلکو له وسه لوړ قیمت لري. ستاسو په نظر د افغانستان د انټرنیټ د ګرانوالي اصلي دلیل څه دی؟ خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ او ویډیو له ملګرو سره شریک کړئ.